بل مثال د مذبذب خلکو دی، د متردد خلکو دی. او کصیب یا د دیو مثال په شان د تیز باران دی من السماء د طرفه د اسمان نه فیه ظلمات چې په هغې کې تیرې وي ورعد او ګړزار وي وبرق او برېښنا وي یجعلون اصابعهم ږدي دیو خپلې ګوتې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د یری د تندرونو نه حذر الموت د یری د مرګ نه والله او الله پاک محیط احاطه کوونکی دی ګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لره یکاد البرق نږدې ده چې دغه برېښنا یخطفو وتختی اوچت کي ابصارهم نظرونه د دیو کلما اضاء نو هر کله چې رڼا کي لهم دیو ته مشو نو روان شي دیو فیه په هغې کې واذا اظلم او کله چې تیاره کي یعنې هغه پړقا ختمه شي نو تیاره شي علیهم په دیو باندې قامو نو دیو ودرېږي ولو شاء الله او که چېرته خوښه وی د الله لذهب بسمعهم نو خامخا بوتللی به و دا قوت د اورېدو د دیو وابصارهم او طاقت د لیدو د دیو ان الله یقینا الله بكل شيء على كل شيء قدير فهر څه باندې چې وغواړي قدرت لري. دا مثال دغې خلکو دی د تیز باران مراد د اسلام او د اسلام احکام دا رحمت دی خو د دې احکامو سره د دې رحمت سره بیا تکلیفونه هم شته دی که نه تیرې دي ګړزار دی پړقا ده بجلي ده دا سختې مو سره دي نو د اسلام لاره خو د سختو لار ده د دې علامات دا دي چې په دې کې سختۍ راځي د هرې لارې خپلې نښې د اسلام د لارې خپلې نښې دي او هغه نښې دا دي چې مشکلات تکلیفونه ازمایښونه به راځي نو کله چې دا ازمایښونه راشي نو دیو د دې نه ځان بچ کوي دیو څه کوي ځان بچ کولو کوششونه هغه هیلې اختیاروي چې د تکلیفونو نه ځان بچ کړي او سهولتونه ټول واخلي نو داخله بلکل داسې مثال دی لکه اسمان ګړزیږي ګړزار دی په دې ګړزاري کې تندرونه تندر راپرېوځي نو دا سړی که په دې غوږونو کې ګوتې ورکړي چې د تندر دا شړق او د اواز وانه اوري نو دی د تندر نه بچ کېدی شي په دې نشي بچ کېدی کوي نو دغه شان دیو بېکاره او کمزوري او کچه کارونه کچه هیلې استعمالوي چې ځان د دې تکلیفونو نه هم بچ کړي او د مسلمانانو سره پاتې وشي دا د مذبذب منافق مثال دی خو دیو په دې باندې ځان بچ کولی نه شي د دې ځناورو باره کې راځي خر ځناور دی که نه خر تاسو پېژنئ په دې ځنګل کې کله کله خر وی ګرځي نو شر مخ پرې راشي لیوه پرې راشي دی د لیوه نه خو ځان بچ کول غواړي نو دی ځان په دې طریقه بچ کوي دی سترګې پټې کړي او د پولې یخ ته ودرېږي او دی دا وایي چې زه یې نه ینم نو ما به هم نه ینو نو لیوه راشي ستې ماتې کړي د منافق مثال هم دغه دی دی په غوږونو کې ګوتې ورکړي یعنې څه کچا او کمزورې هیلې استعمالوي چې ځان بچ کړي په دې خو نشي بچ کېدی څه چې را روان دي خو را روان دي څه سخت او ازمایش کې اوس را روان دی اوس پرې پهچان کېږي پېژنګلو به دې کېږي په څه شي باندې چې مؤمن یې په حقیقت کې او که نه یي د مؤمنانو د ایمان پهچان خو شته دی که نه موقع راځي چې ایمان یې پېژندی کېږي مؤمن دی او که نه دی او بیا فرمایي د دې یېرې نه دیو لګیایي نو کله چې سهولت راشي نو روان شي کله چې تیاره شي بیا ودرېږي دا دلته چې مثال ورکړی دی کله چې دا پړق وشي نو دی یو څو قدمه والي روان شي پکې بیا تیاره شي چې تیاره شي بیا ودرېږي بیا د کړو نه دی دا مثال دی د مذبذب منافق کله چې لږ آرام او راحت حکومت غلبه خوشحالي راغله غنیمت راغی نو دی به داسې چغې وهي لکه دا ټول کارونه چې ده کړي او چې کله تکلیف او سختي راشي نو صرف څوک نه دي سره ملګری و د زړه نه څوک ملګری و دا خواستې مونږ ژوند تېروو ورسره ملګري و دا د منافق
شان دی چې الله تبارک وتعالی موږ ته بیان کو. او که چېرته وی الله غوښتی وی نو د دې مخکینو خلکو دا نظرونه چې سر کړل دا نورې ترې واغسته د دیو نه دی راغستی و. هغه خلک خو دیو عنادي خلک نو الله ترې واغسته. دیو دا اوس هم څه نه څه چانس غوښتلی که نه کېدی شي لږ ولې ګنجایش هم چې پاتې نو الله نورې بصارت د چا سلب کوي نه تر آخر وخته پورې ګنجایش ورکوي ورته. او الله په هر څه باندې قدرت لري. یو سوال دلته راځي ان الله على كل شيء قدير. د دې معاشرې د عامو غلطو اصلاح وکړئ تاسو. او هغه دا خلک یو سوال کوي او دا سوال مونږ اصل کې نه کوو دا د یونان منطقیانو کړی و. دا منطقیان کله کله ډېر ګډې وډې ورانې خبرې شروع کړي په شړه سر شي. یو شاعر وایي فوا عجبا لمنطق اليوناني كم فيه من افك ومن بهتان. د یونان په دې منطق او فلسفه باندې تعجب دی. څومره دروغ او ډکوسلې او کراړونه او څومره بهتانونه ورپکې دي. نو یو د هغې نه دا سوال هم دی وایي چې الله خو په هر څه قادر دی که نه ان الله على كل شيء قدير. وایي ووایه داسې شی وښایه چې الله پې قادر نه دی داسې شی وښایه. نو خلک وایي چې مونږ ته خو داسې شی نه دی معلوم چې الله پې نه دی قادر. الله په هر څه قادر دی. وایي نه یو شی شته دی. نو وایي هغه څه دی؟ وایي وایي الله په خپل شریک پیدا کولو نه دی قادر. دا سوال هم انتهایي فضول سوال او د دې جواب هم فضول دی. د سره دا خبره کول یو لویه ګستاخي او عظیم جرم دی. او د دې خبره على كل شيء قدير معنا یې زده کړئ. هسې خو معنا عام هم دقه کوئ په هر شي باندې قادر دی خو دا شیئون په معنا د ما یشاء. شیئون په معنا د څه د ما یشاء. الله په هر هغه څه باندې چې دی وغواړي نو قادر دی پې. نو د کوم شي چې الله اراده وکړي نو هغه ته هېڅ رکاوټ او مشکل نشته دی. او الله چې کله اراده وکړي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کله چې د یو کار اراده وکړي نو ورته ووایي شد وشي. خو دا شد وشي زما ستا د پوهولو دپاره دا خبره ده. کن فیکون چې ما ورته پې پوه شو. نور خو چې کله اراده وکړي نو کار شوی دی. د دې یو مثال تاسو ته زموږ ذهن کې دا تاسو چې کله 10 کاله مخکې یو سړی امریکې ته تللی و سعودي عرب ته تللی و او نن دی وغواړي چې ذهن ته د سعودي عرب هغه د خپل کمرې خاکه راولي. دې سړي دپاره څه ضرورت راځي؟ څه بټن دباول غواړي، څه مشین آن کول غواړي چې اول ګرم شي. کمپیوټر دی نو اول په دې هغه وارمنګ اپ شروع دی. د هغې نه پس بیا دې یو ته ځي بیا یو پراسس دی بیا بل دی بیا بل دی بیا به ته بې شماره مرحلې طی کړې نو ته به وینډوز ته ورسې. د هغې نه پس بیا ته خپل پروګرام ته ورسې. داسې شی خو نه وي بلکې دا ذهن فورا هغې ته ورسي. دا الله د قدرت یو نمونه ده د انسان دا ذهن. دا د ذهن سکرین څومره غټ دی چې ته سفر د امریکې او د برطانیې ټول وکړې او نن بټن بیا دباو که نو په دې یو ځل درته دا ټول ځایونه ښکاري. کن فیکون ذات دی چې کله اراده وکړي نو کار فورا شوی. نو الله د خپل شریک د پیدا کولو اراده د سره نه ده کړې نو ته یې د پیدا کولو خبرې څنګه کوې؟ چې کوم کار او د کوم شي اراده وکړي نو باسات شوی. د دې الله د سره اراده نه ده کړې نو دا ستا سوال د کوم ځای ته راوستو د ګمراه کولو دپاره یو غلط سوال د یو ګستاخانه خبره او بیا جواب هم ورکوي. نو چې مونږ د دې نه ځان وساتو. ان الله على كل شيء قدير. د دې تعارف نه پس چې الله تبارک وتعالی د درې واړو جماعتونو تعارف مونږ کوو. الله دې د دې اخرنو دواړو جماعتونو نه مونږ همیشه دپاره وساتي. هماغه یو جماعت کې چې هغه د مؤمنانو جماعت دی د الله ډله ده. الله دې مونږ په دغه ډله کې همیشه دپاره وساتي. د دې نه پس درې جماعتونه مونږ ته الله بیان کړه ټول. د دې بیان او د دې تمهید نه پس دې ټولو ته الله خطاب فرمایي. دې ټولو ته خطاب فرمایي. دې عنادي خلک دي